د کونړ رادیو تلویزیون ملي تلویزیون لیدونکو دا د روغتیا د ژوند خپرونه ده او زه ډاکټر شفیق الله بابر تاسو سره د سوی تغذیه په موضوع باندې خبرې کوم نو هله ده چې زمونږ د خبرونه تعقیب کړئ او د اخره پورې زمونږ سره اوسئ دا چې سوی تغذیه په ټول نړۍ کې د ناروغي یو مخزن ته د خکې برخه ده نو سوی تغذیه یو خراب حالت د تعریف په داسې کېږي چې د تغذیه یا د خراب تغذیه څخه عبارت دی د تغذیه د افراط او تفریط څخه عبارت دی یعنی موږ باید غذا نه څنګه استفاده وکړو نه باید ډیره غذا وخورو ترڅو زموږ وزن زیات شي او چاقواله په موږ کې رامنځته نشي چې دا هم د تغذیه یو خراب حالت دی چې ځینې ناروغي رامنځته کوي په انسانانو کې او د مرګ سبب کیږي او نه باید دومره غذا وخورو چې هغه زموږ خپل وزن د لاس ورکو او موږ هغه د پای سیستم ضعیف شي او موږ د ناروغي وښکار شو نو دلته په تغذیه باندې موږ خبرې کوو تغذیه سوی تغذیه چې دا مختلف عاملونه لري چې کوم عاملونه له وجې سوی تغذیه رامنځته کېږي چې د سوی تغذیه عاملونه په درې ډوله دي چې یو سم د لاسه دي یو منځني دي او یو اساسي دي سم د لاسه چې دي هغه ماشومان او ښځې چې په سوی تغذیه په شدید حالت باندې اخته دي اخته کېږي نو دغه ځینې ناروغۍ دي چې دغه ناروغي د دوی صحت ته ضرر رسوي او دوی په سوی تغذیه باندې اخته کېږي همدارنګه زلزلې نور اقلیمي تغیرات مهاجرتونه دا د دې سبب کېږي چې دوی سوی تغذیه ته ویسي او په سوی تغذیه باندې اخته شي بل منځني دي اسباب دي چې په منځني اسبابو کې خراب حفظ الصحه ده د صحت ضعیفه حالت ده او نور اقلیمي مشکلات دي چې دا رامنځته کېږي او مهاجرتونه هم په دې کې شاملېږي او فوډ سکیورټي یا د غذا سکیورټي یا غذا ته نه لاسرسی دی چې دا د دې سبب کېږي چې ماشومان ښځې او غټان په سوی تغذیه باندې شي اخته شي بل اساسي عاملونه دي اساسي عاملونه دا دي چې په هغه د صحت عامه ضعیفه کاورج دی واکسینونو کمواله د صحي مرکزونو ته نه لاسرسی دی همدارنګه نور داسې اسباب دي چې هغه په کلتور او رواجونو او مذهب او په دې پورې اړه لري نو اوس راځو ډولونو ته سوی تغذیه په څو ډولونو ده سوی تغذیه مختلف ډولونه لري چې موږ په غټ ډول متوسط او شدید سوی تغذیه باندې ویشو چې یو هاده سوی تغذیه ده او بل چې ده متوسطه سوی تغذیه ده په هاده سوی تغذیه کې چې ده چې هاده شدیده سوی تغذیه چې په هغه کې پړسوب یا زایما ورته وایي چې په ماشومانو کې د ځینې غذایي مواد د کمبود د وجې په وجود کې پړسوب رامنځته کېږي چې هغه به مختلفې درجې لري چې هغه د خپونه شروع کېږي او تر سره پورې ځي چې دغه یو خراب حالت دی بل د وزن د لاسه ورکول یا کم وزني ده چې هغه د غذا د کم اخیستلو هغه په وجود کې د کالوري د کمبود د وجې منځته راځي او ماشومان او غټان هم دغه حالت ته ځي چې خپل وزن د لاسه ورکوي او ډېر خوار معلومیږي بل دغه د قتل انواله دي چې دا هم په تغذیه پورې مربوط دي هغه ماشومان او میندې چې هغه ته غذا په پوره ډول باندې نه رسیږي نو دغه ماشومان چې زیږیږي د دوی قد به ټیټي او نظر عمر ته د دوی قد ټیټي چې دا هم د سوی تغذیه یو مشکل دی چې باید دغه حالت نه موږ د خپل ماشومان وباسو بل د مایکرو نیوټرنټونو ځینې مهم غذایي مواد چې هغه ضروري غذایي مواد دي چې مایکرو نیوټرنټ او ماکرو نیوټرنټ په نوم باندې یادېږي چې دغه کمواله دي چې هغه د مخې انیمیاګانې دي د نور مشکلات دي د سوی تغذیه مختلف مشکلات دي چې هغه منځته راځي بل متوسطه سوی تغذیه ده متوسطه سوی تغذیه چې ده دغه په متوسط ډول باندې ماشومان خپل وزن یا ماشومان او میندې خپل وزن د لاس ورکوي او د دې هغه زایات شدیده په متوسط ډول باندې کمیږي نو دغه د سوی تغذیه ډولونه اوس راځو چې د سوی تغذیه په ماشومانو کې او په غټانو کې کم خطرات لري او کم مشکل لري یعنی په اخره کې د سوی تغذیه د چی سبب کیږي دا سوی تغذیه چې دا
مخکې چې مونږ ویل لکه د مرضونو یو کنده ده د ټولو ناروغیو دپاره دا یوه کنده ده چې دغه هر څوک په دې سوی تغذیې باندې اخته شو که میندې وي سپین ږیري وي که ماشومانو نو هر مرض به راځي او دا سوی تغذیې ماشومان دي که میندې دي یعنې هغه اشخاص چې په سوی تغذیې اخته دي دوی به د ټولو نه مخکې د خپل اثر لاندې راولي او دوی به په ناروغۍ باندې اخته کیږي چې په دې کې بیا د مړینې کچه څنګه ده زیاته ده ولې چې د دې هغه معافیتي سیستم ضعیفه دی او دغه ناروغۍ کولی شي چې په اسانۍ سره دوی د منځه ویسي او یا یې څښی شي دا آخري پایله به د دې وڅښی کېږي یا به مړه کېږي او یا به معلوله کېږي نو دلته موږ د سوی تغذیې پایلې ویلې په پایلو کې څه دي چې یو لنډمهالې پایلې دي او یا اوږدمهالې پایلې دي په لنډمهالو پایلو کې څه دي یوې طبیعي پایلې دي چې په دغه کې ناروغۍ دي په اول قدم کې چې دوی په سوی تغذیې باندې اخته کېږي دوی به په ناروغۍ باندې اخته کېږي او د دوی زیات هغه پیسې چې دي دا به په طبي یا په درملونو باندې د منځه ځي او دوی به ضعیفه کېږي یعنې اقتصادي ضعف به پکې رامنځته کېږي کېدای شي چې د دغه ناروغیو د وجې دوی یا مړه شي او یا معلوله شي او یا که خم شي نو دوی به نظر نورمالو ماشومانو یا نورمالو خلکو ته د هغو په رقم به نه وي او خپل هغه نورمال ژوند به سر ته نشي رسولی بلې ادراکي پایلې دي چې په ادراک او ناسته ولاړه کې به د دې مشکل هغه ماشومان چې حرکي او ادراکي پایلې هغه ماشومان چې د هغو همزوري به ګرځي مګر دوی به مثلا یو ماشوم په 2 کلنۍ کې یا په 1 کلنۍ کې ګرځي خاپوړ کوي هغه ماشومان چې په سوی تغذیې اخته دي مګر دوی به دغه حالت پکې نشي منځته راتلی یعنې دوی به خاپوړی نشي کولی ګرځېدی به نشي دوی به ودرېدلی به نشي میندې به راځي شکایت به کوي چې زموږ ماشومان ودرېدی نشي ګرځېدی نشي نو دا به د دې وجه چې دغه ماشوم په سوی تغذیې اخته دی او هغه غذایي مواد چې دوی ته ضرورت لري هغه یې نه دي پوره کړي او د دې هډوکي او ټول وجود د دې جوګه نه دی چې دغه حرکتونه ترسره کړي بل په زده کړه کې به مشکل لري هغه ماشومان چې د دوی همزولي دي نورمال ماشومان دي هغوی به په دغه عمر کې چې اوس دوی قرار لري مثلا د 1 کال دي 2 کال دی هغه به خبرې کولی شي ګرځېدلی به شي هغه به اورېدلی شي ښه اخذ به کولی شي آی کیو به ښایي مګر د دوی ماشومانو دغه حالت به ښه نه زر به اورېدلی نه شي ګرځېدلی به نه شي دوی به یو خبره که ورته کوي زر یادولی نه شي نو دغه ستونزې به په دې کې رامنځته کېږي بل اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصاد کې به شي دوی به نظر نور خلکو ته یا نور همزولو ته اقتصادي ګټه به دوی کمه وي ولې دوی هغه نورمال ماشومان یا نورمال ځوانان به نه ځکه په یو ځای کې چې استخدام کېږي دوی به نشي کولی چې نظر نورمال خلکو په شان ته په هغه ځای کې خپله وظیفه سر ته ورسوي او اقتصادي هغه عاید لاسته راوړي نو دوی به اقتصاد به د دوی ضعیف وي او زیات اقتصاد چې دوی دی با که چېرته دوی کوچني د مور پلار ټولې پیسې به د دوی په درملنه باندې څه کېږي خرڅه کېږي بلې اوږدمهالې پایلې دي چې په اوږدمهالو پایلو کې دي یا به معلوله کېږي او یا به د منځه ځي مړه کېږي چې په اوږدمهالو پایلو کې که دوی ځوانان شي نو نظر نور خپل ځوانانو په شان به خپله وظیفه سر ته نشي رسولی دوی به تنبلي دوی به د مکتب نه تښتي دوی به د نور خلکو نه 1% کمه ګټه یا عاید لاسته راوړي دوی قد به لنډ پاتې کېږي او لنډقتې به نو دوی به په نظامي ځایونو کې که عسکرۍ ته ځي سیمنسبۍ ته ځي یا کوم ځای کې کار کوي د دوی وجود به د نورمالو خلکو په شان نه نو دوی به په هغه ځای کې په استخدام کې به مشکل پیدا کوي ولې هغوی چې یو څوک چېرته یو څوک کار دپاره استخداموي نو هغه خلک چې په نورمال ډول د ښه باډي ولري ښه صحت ولري هغوی د دغه کار دپاره نیسي مګر دوی به د قامات د وجود هغه مقاومت هر څه به د دوی ضعیفه وي او دوی به په کارونو کې ښه نه استخدامیږي نو د دې وجې به دوی بیکاره پاتې کېږي او اقتصادي حالت به څه کېږي خرابېږي بل په دویو کې که دی لوی شي او په کوچنیوالي کې یا په همداسې سوی تغذیې پاتې شوی دوی به ځینې ناروغۍ چې هغه ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي لکه مخکې چې مونږ وویلې چې سوی تغذیې یو خطرناک طبي حالت دی نو دوی به هغه ناروغۍ چې مړینه منځته راوړي لکه د زړه ناروغۍ زړه ناروغان زړه غټوالی دی د دماغي سکتې دي د زړه سکتې دي هایپرټنشن یا لوړ فشار دی شکر دی دوی به د دغه حالتونو سره مخامخ کېږي چې دغه یو خطرناکې او وژونکې ناروغۍ دي
نو او یا به دغه ناروغي د وجو د خپل ژوند د لاسه ورکوي چې دا یې پایلې وي. بل ولې دا سوی تغذیه د زمونږ په هیوادونو یا په وروسته پاتې هیوادونو کې ولې منځته راځي؟ زیاته اړه چې ده په موږ او تاسو پورې اړه لري چې دغه سوی تغذیه منځته راځي. زمونږ ماشومان، ښځې او ځوانان په دې باندې څه کېږي؟ اخته کېږي. ځوانان په سم د لاسه په هغه حالت کې اخته کېږي که چېرته یو څوک ډېر په یو لږه کې پاتې شي یا په زلزلو کې په یو بند ځای کې پاتې شي، خو د اول نه یا سوی تغذیې تداوي نه شي. مګر ماشومان چې اوس زموږ په سوی تغذیې اخته دي او څومره چې موږ دا څو کاله په دې سوی تغذیې کې وظیفه سرته رسولې ده، غټ سبب زموږ د میندو دی چې دغه ماشومان چې تولد کېږي سم د لاسه دوی ته دوی خپل شیدې نه ورکوي، چې غټه وجه همدغه ده. او په نور مصنوي شیدو باندې او یا په بوره باندې او په چای باندې او په دې باندې ماشومان دغ کړي، عادت کړي. بیا دغه څو خراب حالتونه منځته راوړي. یو خوا که چېرته ماشوم د مور شیدو ته وانه چول شي، دلته د مور شیدې کمیږي. د بل خوا دغه ماشوم د دې په واسطه باندې چې دا موږ څه ورکوو، ګوټۍ نه ورکوو، که چای نه ورکوو، که نور شیان ورکوو، دا د دې هغه غذایي رژیم نشي پوره تقویه کولی او دوی په سوی تغذیه اخته کېږي. بل دغه د مور د شیدو ورکول د دې په څنګ کې هم مور ته ګټې لري او هم دغه ماشوم ته کمې ګټې دي چې سم د لاسه تیته اچوي او خپل شیده ورکوي. په اول ساعت کې باید دوی دغه خپل شیده ورته ورکړي او ټول نه ښه شیده چې دي هغه کڼ چې ورته وایي یا ورګه چې ورته وایي، کولسټروم په نوم باندې په طبي اصطلاح د کولسټروم په نوم باندې ده. نو دغه د ټولو نه مهمه شیدې دي. دغه ځینې میندې غورځوي چې دا خرابې دي یا څه دي، دا ضرر رسوي. د ټولو نه مهم دغه دي چې په دغه کې ځینې یعنې موږ په عادي اصطلاح ځینې درملنه ده، د واکسینونه پکې دي. هغه میندې چې واکسین شوي په دغه کې انټي باډیګانې دي د ډېرو ناروغیو مخه نیسي. نو د خپل قدم کې باید دغه ورګه یا د کولسټروم باید موږ ماشومانو ته ورکو، بیا ورپسې د مور شیده ورکو. او هغه میندو ته زموږ دغه میندې چې په شفاخانو کې یا کلینیکونو کې ولادتونه کوي، دوی باید زر کور ته لاړ نه شي، د شپږ ساعته پورې باید په شفاخانه کې پاتې شي تر څو د دې دا ماشوم شیده واخلي، تی واخلي. یا نور مشکلات که د شپږ ساعتو کې رامنځته کېږي یا مور ته خونډې ځای نه پیدا کېږي، مور شاک طرف ته ځي، مور ته بل مشکل پیدا کېږي، نو دغه به په دې شپږ ساعتو کې حل شي. او بل دا ماشوم به تیته واچل شي. نرس ډاکټره د کار څوک د هغه به وګوري چې آیا دا ماشوم د مور شیدې خوري که نه خوري. که چېرته د مور شیدې خوړلې نو شیده به ورکړي، که د مور په شیدو کې کوم مشکلات نو هغه به ورته حل کړي. مثلا هغه میندې چې په اول ځل باندې ماشوم تولد کوي، نړۍ ته راوړي، د هغو په کې ډېر مشکلات دي چې هغه د دې سبب کېږي چې سوی تغذیه رامنځته کړي، لکه د مور د تی د څوکې د ننوتل یا هوار د تی څوکه. دا د دې سبب کېږي چې ماشوم نشي کولی دغه ته په خوله کې ونیسي او شیده ترې واخلي. بیا میندې څه کوي؟ وایي دا شیده نه خوري. نو اکثره به میندې ګوټۍ او نور شیان مصنوي شیده ماشومانو ته ورکوي او دغه زموږ ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي. نو دلته که دوی شپږ ساعت لپاره په شفاخانه کې پاتې شي، نرسه یا قابله به دا تعقیب کړي چې ولې دا ماشوم دا مور شیده نه خوري او دغه کوم مشکل چې دی دا به ورله حل کړي او یا به د حل لارې ور وښیي چې دا ماشوم ښه شي. نو دغه ځای نه زمونږ د سوی تغذیه مشکل شروع کېږي چې کله ماشوم تولد شي. نو موږ په دغه وخت کې قابله ده که نرسه ده ډاکټر د هر څوک چې دی باید دغه ځای نه موږ دغه ماشوم د خپل تعقیب لاندې ونیسو چې دا ماشوم ولې شیده خوري نه خوري، کوم مشکل شته نشته. که شیدې وخوړل مور موږ کور ته لیږو، که ویې نه خوړل دغه ماشوم باید نیوناټالوژي یا چې اوس په عامیانه اصطلاح کې ورته شیشو واټ وایي، نو دغه ته باید ولیږل شي او دغه ته دا ماشوم بستر شي تر څو د هغې کومې ناروغۍ ونه لري او هغه د درملنې لاندې ونیول شي. بل میندو ته دغه میندې چې ماشوم تولد کوي، د دوی دغه ماشوم د تیته چې دی کې د مور دپاره ډېرې ګټې دي چې هغه دغه ګټې د مور د دردونه د منځه وړي، د مور خونډې ذهن سټاپ کوي، د مور هغه روحي تشوشات چې دي هغه د منځه وړي، د مور صحت ته نور ګټې رسوي او د مور هغه تکلیفونه چې دي هغه د منځه وړي او د مور د سرطان، د سینو سرطان، د رحم سرطان د دې مخه نیسي. نو باید دلته موږ ډېره توجه وکړو، هم د مور هغه فایدې په نظر کې ونیسو هم د ماشوم. نو دغه شیدې چې د مور دي دا د صحت دپاره ډېر مهم دي او غواړئ چې ماشوم په سوی تغذیه اخته نه شي نو د مور د شیدو نه استفاده وکړئ. ځکه موږ د مور په شیدو دلته ډېرې خبرې کوو او لګیا یو
چې دا همدغه زموږ سوی تغذیه دغه ځای نه شروع شوې ده. اوس چې موږ په OPD کې د سوی تغذیه خدمات سرته رسوو، ټول هغه ماشومان چې د 6 میاشتو نه عمرونه پورته شوي دي، دا ماشومان چې راځي ټول په سوی تغذیه اخته دي. او د دې علت څه دی؟ همدغه د مور شوده دي. باید هر ماشوم چې تولد کړي د 6 میاشتو پورې خالص باید د مور شوده واخلي، نوري څه وانخلي، غیر د کم درمل نه چې دغه ماشوم په کومه ناروغي اخته شوی او دغه مو ډاکټر ورته کومه دوا توصیه کوي، دوا هم په خپل سر ماشومان ته نه ورکوي، باید هغه د ډاکټر د خوا توصیه شي. نو دغه ماشومان ولې په دغه 6 میاشتو نه وروسته په سوی تغذیه اخته دي چې دوی میندو خپل شوده نه دي ورکړي؟ مور نور څه لري؟ همدغه شوده دي چې د مور سره په د خپل په واک کې دي. نور کورنۍ کې نور د شي نه نشته چې دا دومره واک په ولري لکه په خپل وجود چې لري، دا د وجود یو برخه ده. نو دا باید حتما خپل ماشوم ته ورکړي، او که دا ورنکړي نو نور به څه وکړي؟ دې ته راپاڅېږي، غذا به ورته جوړه کړي، د شپې به ورته راپاڅېږي. نو شوده ډېر مهم دي چې خپل ماشومان ته ورکړي ترڅو دغه ناروغي هغه مور د ناروغي چې سوی تغذیه ده په دې باندې ستاسو ماشومان اخته نشي. او بل غټان ولې په سوی تغذیه اخته کیږي؟ دلته د غټانو کې علتونه چې دي، په غټانو کې د زیاتو ولادتونه چې هغه سر په سر چې هغه 2 کاله یو ماشوم پوره شوی نه او مور به څه کوي، نور ولادتونه سر په سر په یو کال بعد یا 9 میاشتې بعد 12 میاشتې بعد بل ولادت یا بل حمل اخلي. نو دا د دې سبب کیږي چې مور په سوی تغذیه اخته شي. بل په میندو او زنانه ورته ډېر دیو چې د سوی تغذیه کې د 2% زیاته ده. علت دا دی چې زموږ په ټولنه کې ځینې رواجونه د دې سبب شوي دي چې ښځینه جنس ډېر په سوی تغذیه اخته شي. موږ چې ګورو چې زموږ په راپورونو کې چې موږ میاشتې په اخر کې راپور جوړو، زیاته برخه زموږ د سوی تغذیه ماشومانو ټول زنانه جنس دی، یعنی اوناس دي. د علت دا دی چې موږ دیو ته توجه کمه ده. زمونږ په دې ټولنه کې نارینه او ته یا هلکانو ته توجه ډیره ده او ښځینه او ته توجه کمه ده. زمونږ د ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دغه دواړه د الله تعالی نعمت دی او د دې ته باید خاصه په مساوي ډول توجه وشي او په غذا کې باید دوی هیڅ فرق ونه شي. نو دوی ته باید په ښه ډول غذا ورکړل شي، په خپل وخت باندې ډاکټر ته ویوړل شي، واکسینونه ورته وشي او ښه غذا ورته ورکړل شي، لباس پوشاک دی ټول باید مساویانه ډول دغه ته توجه وشي ترڅو دغه ماشومان د دې سوی تغذیه حالت نه وځي او ترڅو ډاکټران، شفاخانې، ټول هیواد یو دغه سوی تغذیه د دې ټول مشکل دی. دا ځان له دوی کورنۍ مشکل نه دی، دا د ټولو د وګو بار دی او دې ته باید موږ خاصه توجه وکړو ترڅو دغه بار د خپل وګونه کته کو او دا ماشومان زمونږ د سوی تغذیه حالت نه وځي. بل په غټانو کې سوی تغذیه هغه میندې چې په سوی تغذیه اخته کیږي هغه ته لپاره موږ پروګرام لرو، مم په نوم باندې یا ماډریټ اکیوټ مال نیوټریشن په نوم باندې موږ پروګرام لري د میندو لپاره چې هغوی باید هلته راشي، هلته مراجعه وکړي، د هغه وزن قد او د مټ اندازه ته کتل کیږي او کوم میندې چې په سوی تغذیه اخته دي هغه موږ هلته دغه پروګرام ته معرفي کوو او د هغو دپاره ځینې غذایي مواد دي چې په هغې کې مغذي مواد شامل دي او دغه کولی شي چې د دې میندو دغه غذایي حالت ښه کړي. نو دغه پروګرام کې موږ داخلو او هغه باید روغتون ته مراجعه وکړي ترڅو دغه پلټنې وشي او د سوی تغذیه حالت معلوم شي. کله چې دغه معلومیږي نو موږ په پروګرامونو ته معرفي کوو او دغه حالتونه موږ وباسو. بل موږ په روغتون کې دغه 3 ډوله خدمات د سوی تغذیه وړاندې کوو چې یو متوسطه سوی تغذیه ده، شدیده سوی تغذیه ده او بل شدیده اختلاطي سوی تغذیه ده. چې دغه 2 حالتونه متوسطه سوی تغذیه، متوسطه شدیده سوی تغذیه چې اختلاط ونه لري، دا موږ په پیډانو کې یعنی په پیډانو کې د تداوی لاندې نشي چې هغه ته ځینې موږ غذایي مواد ورکوو او هغه د شدیدو ماشومان لپاره د یو هفتې لپاره او د متوسط لپاره 15 ورځې لپاره تعقیبي دوره 15 ورځې ده او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه شدید باندې اخته دي او اختلاطات هم ورسره ولري هغه موږ په واټ کې بسترو ترڅو هغه د درمل لاندې ونیسو. نو ګرانو هیوادوالو دغه زموږ د سوی تغذیه په حق باندې یو څه سپارښتنه وي تاسو ته هیله ده چې د دې نه څه استفاده
کړي په آینده کې که ژوند او بیا په خپرونه کې حاضر شولو نو دغه وخت پورې ستاسو نه په خدای پاماني غواړو او خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ خپلو هیوادوالو ته خپلو ماشومانو ته توجه وکړئ او د دې بد حالت څخه وباسئ تر څو د حالت ته لاړ نشي